د نبی صلی الله علیه وسلم په دې دعوت باندې په ابتدایي دور او زمانه کې یو بل صحابي ابو ذر غفاری زنه چې دا ډېر مشهور شخصیت دی دم په دې وخت کې ایمان راوړیو او داغه د ایمانم طریقه د واقع قصه د سو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت او داغه د رسالت د اعلان نه خبر شو کنينو د ابو ذر غفاری زنه د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې به هم وې د په مکه کې او دغه د مکې نه بار موږ به کوو په دین حنیفیت باندې بغیر د قبله نه نور ته پته نه و او د باندې د بت پرستی د شروع نه ډیره بدل کېدل د بعض انسانانو فطرت روغي ناغي باندې د شرک او بت پرستی او ګناه په ډیره بدل کېږي اگر که چاته نی ویلي نو ته باندې د بت پرستی ډیره بدل کېدو د عربونو ډیر خفو مرور بو چې د دوی ولې د غلط کارونه کوي چې کله د دې خبر شنه لاول کې خپل رور او نیس په نوم باندې راولي کو چې تورشه په مکه کې یو سړی پیدا شوی دغه معلوماتو کا اچنان له په پټه باندې د نبی صلی الله علیه وسلم او د قریشو ترمنځ د حالات ولید نو واپس لاړې د تی ویلې دا سړی چې د اخلاق او امر کوي د خپل ولای او د غرنګي د بت پرستی رد کوي او د مانزه حکم کوي نو دی ابو ذر غفاری زنه د ضرور په خبرو باندې ډیر مطمئن نه شو نو په خپل چې کم د مکې ته په پټه باندې رااله علي زنه ولیدو په کله شپه باندې هغه دغه څوک مسافر اجنبي سره دي ځکه مکه هم محدود آبادی او خلک یو بل پیژاندو چې ناشنا سره براله مسافر نو ډیر زر په پیژاندل کېدو علي زنه پیژاندو چې مسافر اجنبي دي کدي زنه د ناغول یو شروټای ورکړه ملمسه به سان تلان چې وی کتل بل شپه به مکه مسجد حرام کې ناس یو په دې مشکل به ملمسه او په درې مبانی به جنه تاسو کو چې ملما د څه کار په راغلي نو چې کله په دغه یقین را لول دلته پیغمبر څوک دي چې د څه خبرې کوي علي زنه ویل او بالکل هغه د الله حق او صدق پیغمبر او رسول دی او زبده سبا ور ولا مو طریقه نه ده چې زبده نه مخ کې روانه مدار ارقام په بوتوم او ته ما په شاته تعقب کوه او کچرته د چا شک را لې زبده چې پزمکه باندې کینم او د څه طریقه باندې گویا کې زه پیزار سي کوم نعاله ته بسیده دي اسمع اذا كنت د دینه د صحابو چې کم دي هغه سکیورټي او دغه تحفظ او خبره پر راس کې ساتل زمونږ دور کې حکم مسلمان ته لک شان دي د مسلمان په سر باندې معلومات شي بیم تنظیم کلی تر رسولي مسلمانانو په هغه زمانه کې ډېر احتیاط وکاو دا اوس دور چې په دې اسلامي ملکونو کې کم حفاظتي کوټل ګامونه پورته کېږي زما عزتون د اسلامي تاریخ او نبوي تاریخ د خبرو نه ډک دي دا کیمرې لګول او د غرنګ د چا تفقد او سارنه کول او د جرایم مخنیوي کول او د دشمن چې کم د حرکت دغه سارنه کول دغه تفقد او نگرانی کول نو ته ویل چې زبده سی روانه مو په شک راتو ته بسیده دي تر دې پورې چې دار رقم ته ورسو او پای کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو اسلام او ایمان راوړ کلمې ویلا او به ولیا رسول الله خو د حق اعلان کوم هغه ول مکو اگر هغه دې باندې پوهیدو چې دا کې د واجبي حکم نه دی استحبابي خبره ده راوته چې په کار باندې کلمه ویلا قریش په راو دنګل سره راو پرځو نو په دې کې عباس بن عبد المطلب هغه ول تاسو کوی دا خو د غفار قبيله دي او تاسو چې کله شام ته تجارت کوي او د دې په علاقه باندې ورځي ځان ته ولې چې کم دی ور کړیو علاقه و در باندې بزرګان و در باندې بند کی تجارت به په کومه طریقه باندې کوي او سمع عزت مند دم یو نعمت چې الله چالو کې ولاقله چې پاغي باندې د کفارو ګزرګاوي چې لګ دل چې کم دی گزار درکې چغلار او ته بندې دغه د وجه نبی ډیر زور ورزي په دې باندې ډیر ناشنا کار کیږي ا دې وجه نه مسلمانانو با اکثر به روسته زمانه کې د زینب نیول چې هغه په مرکزی زینو چې هغه په گزرګاو یو لار او پاغي په کافر ته هغه دې څه بند کړه په دې طریقه باندې کافر راګيريږي او د غرنګ هغه مغلوبه کیږي روسه د په واقع کې به ډېر ناشنا حکمتونه دي کدا به موږ په خپل ځای کې ذکر کوم